زه دغه بعضې مسلمانانو ته وایم، بعضې مسلمانانو ته د الله خاطر وکړي، په محمد رسول الله مو غیرت وکړي چې په قبر کې د رسول الله پوښتنه درنه کېږي، په قبر کې د شاکر پوښتنه نه درنه کېږي. په ورځ د قیامت دا پوښتنه رب درنه کوي چې په دین او په پیغمبر د څومره غیرت کړی او په منکرینو د احادیثو الله پوښتنه نه درنه کوي. دا ښه کار دی او دا غلط کار دی؟ ګوریا الله مو مل څه د دې جواب ته غوږ څخه. غلطي له هر چا نه کېږي، له غلطي نه یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف ده. غلطي نه یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک او معصوم ده. نور له صحابه و نه راواخله الی یوم القیامه له هر انسان نه به غلطي کېږي، سهو به کېږي، اشتباه به کېږي. له موږ نه اشتباهات کېږي، له موږ نه داسې شیان دي چې رب جل وعلا نه بیا بخښنه غواړو او بخښنه مو ورباندې غوښتې ده او غواړو رب جل وعلا دې په هغو شیانو موږ ټولو مؤمنانو ته بخښنه وکړي چې هغه د رب جل وعلا د خفګان سبب کېږي. خبره دلته دا ده، دلته تر غلطي پورې فرق ده. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې استهزاء کول، د الله په دین استهزاء، د الله په احکامو استهزاء کول دا کفر ده. الله جل وعلا وایي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. دا خلق موږ لیدلی دي چې رسول الله په احادیثو یې پسخن وهلی، دا خلق موږ لیدلی دي په رسول الله یې پسخن وهلی، دا خلق موږ لیدلی دي د رسول الله احادیثو ته یې د مجوسیانو خبرې ویلې دي، دا خلق موږ لیدلی دي په خپل پیغمبر غیرت وکړي. دي الله بندگانو زه دغه بعضې مسلمانانو ته وایم، بعضې مسلمانانو ته د الله خاطر وکړي، په محمد رسول الله مو غیرت وکړي چې په قبر کې د رسول الله پوښتنه درنه کېږي، په قبر کې د شاکر پوښتنه نه درنه کېږي. په ورځ د قیامت دا پوښتنه رب درنه کوي چې په دین او په پیغمبر د څومره غیرت کړی او په منکرینو د احادیثو الله پوښتنه نه درنه کوي. ته نرسه د خپل ځان حساب دی په دنیا کې جوړ کړي، بل چا په حسابونو پسې مه ګرځېږه. څه مې وویل؟ ته نرسه د خپل ځان حسابونه دې جوړ کړه، د بل چا حسابونه مه جوړوه، د بل چا په حسابونو پسې مه ګرځېږه. ته نرسه په خپل پیغمبر دی غیرت وکړه. د الله بندگانو زه دې ته حیران پاته یم، دغه منیر شاکر ده، الله بندگانو د دې علماو چې مخالفت ورسره ده، دا یې په دې خاطر نه ده چې د دوی ځمکې ورسره شریک ولې یا په تجارت کې ورسره شریک ول یا یې لوی لوی کمپنیانې او شرکتونه سره شریک ول، بیا چې وروسته سره جدا سول، د یو بل پیسې سره یوړلې او حق یو بل ته نه ورکول. نه، دلته خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، دلته پیغمبر د دین ده، دلته په خبره د اسلام ده. پیغمبر باندې مو غیرت وکړي، په دین مو غیرت وکړي، په اسلام مو غیرت وکړي. تاسو نن د یو داسې انسان دفاع کوي چې هغه ټول عمر د محمد رسول الله د دین مخالفت کړی ده، خو یو بل څوک چې بیا د خپل پیغمبر دفاع کوي هغه خبره په تاسو بده لګیږي. لا اله الا الله. هغه خبره به تاسو پیری په ویډیوګانو کې هو قاری صاحب یاد دي راته وای کله نو راته ویلي په ټول وای ټول ځون می ولا کمنلای وای فر الله خبر کې قسم استهزاء پرته ده، پسخن پکې پروت ده. دا ډیر کلیفونه داسې خو دغه ورور ته وایم نو الله جل وعلا دې هدایت درته وکړي، خپل ایمان او دین او اسلام باندې مو غیرت وکړي. او دا د مو خلق ډیر د پښتو په خاطر باندې د بعض خلقو باندې غیرت کوي. خو زه بیا وایم چې الحمدلله دا فرعون او ابو جهل پښتانه نه وو، کني په خدای قسم اوس به مو په ټولو عربو باندې خلی چرلی وي چې موږ ابو جهل دومره غیرتمنو. ښه مهرباني قاری صاحب یو